سلامونه نیکې له احترامات ملګرو په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به یې ژوند ته به تازه یي. د مور په حواله باندې دغه دویم نظم تر پایه راسره واورئ. د نظم عنوان دی مور مې بې دیدنه لاړه. لکه مثال د یو ژوندي لا شدیرې ته راغلم د مزدورۍ نه چې ماښام خپلې دیرې ته راغلم. ربه په شته کور کې بې کوره ومه ورونه مې ډېر خو بې وروره ومه. نه مې څه ډاډه وه حوصله وه خدایه نه مې صحیح سمه سجده وه خدایه. زه د کلونو مسافر جانانه په کور مې تیر نه کو اختر جانانه. په دې ناشنا ناشنا سوچونو کې وم د جهنم په سرو ورونو کې وم چې مې د کور نه ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی. وړوکي ورور مې په ژړا دغه قصه کوله وی په زنکدن کې درنه مور دغه ګیله کوله. زما تپوس له خو زما ښکلې لالې رانغې زه خو بیمار وم چې ولې مې بچې رانغې. چې مې د کور نه ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی. وړوکي ورور مې په ژړا دغه قصه کوله وی په زنکدن کې درنه مور دغه ګیله کوله. زما تپوس له خو زما ښکلې لالې رانغې زه خو بیمار وم چې ولې مې بچې رانغې. نن دې خوږه مور بې دیدنه وروره ستا نه لاړه. وروره خبر شه بوډۍ مور مو د دنیا نه لاړه. د دې قصې د اورېدو څه غریب نیولی شومه. زه ټوله ورځ په ژړاګانو باندې ستړی شومه. مور مې د ځان سره له حد ته ډېر غمونه یوړه. زما لیدو یې ربه ډېر ارمانونه یوړه. بس ما د یان نه خدای نوره شاعري واخله. خدای زما نه زما ټوله زندګي واخله. نور مې د مور په دیدن موړ کروه. پر هر زړګي مې جوړ کروه. پر هر زړګي مې جوړ کروه.